بسم الله الرحمن الرحیم. په کټ کاپی پیسټ په دې باندې خبره کوم. ګوري ورونو مثلا که دغه لیکل زما ټول په داسې کلر کې اوسي سور رنګ، دا مې سلیکټ کړو، غواړم چې دغه دلته لاندې راوړم. کوم ځای ته راوړم؟ د دوو پاراګرافونو ترمنځ دغه ځای ته راوړم. نو دا به زه کټ اخلم. څه به اخلم؟ کټ. بیا به راشي دغه ته څه وایي؟ کرسر وایي. دا چې بلینکینګ کېږي داسې پلاکېږي دې ته کرسر وایي. کرسر به دې ځای کې ودرېږي. انټر به ووهې چې یو لاین په دې ځای کې به دا څنګه کې پیسټ. نو ګوري هغه سور رنګ باندې چې کوم لیکل ما جوړ کړي وو هغه اوس د دې دواړو په منځ کې راغی که نه راغی. د څه شي په واسطه د کټ، یعنې د ټکس موومنټ چې کوي، ټکس چې یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي نو کټ کوي دی. همدغه لیکل زما په پورته ځای کې په کار دي، خپل اصلي ځای کې. نو دې ځای کې مې په کار دي. بیا به کاپي اخلي. صحیح شو؟ کاپي به واخلې او دې ځای کې به ودرېږي. دا به یو خط لاندې کړي او بېرته خپل ځای ته ورشه او دا څنګه که دې نه پیسټ. نو دې ځای کې هم شو، دې ځای کې هم تکرار راغی. صحیح ده؟ همدغه عمل موږ د کنټرول سی په واسطه کاپي اخلو. صحیح شو؟ کنټرول سی او د کنټرول وی په واسطه څنګه کوو؟ پیسټ. دا د څو ځله پیسټ کېږي؟ 20. صحیح شو؟ همدارنګه ګورئ د کنټرول ا سره ټول سلیکټ کېږي، کنټرول ایکس سره ټول کټ کېږي. چې کوم ځای کې د خوښه وي هلته یې څنګه کوه. نو دا موږ سره ساده پیسټ. اوس موږ پیسټ سپیشل لرو، خاص پیسټ. پیسټ سپیشل به څنګه وي؟ لومړی دغه لیکل ما کړي که نه، رنګ مې ورته بدل کړی، دا مې بولډ کړه. دا بولډ بیا وایي چې څه ته وایي، خو مثلا دا فارمیټ مې ورته بدل کړ. صحیح ده؟ دا سټایل د لیکلو مې ورته بدل کړ او دې نه مې یو کاپي واخیستله، کنټرول ان په واسطه مې یو نوی ډاکومنټ خلاص کړ. د ورډ پروګرام هر نوي فایل ته څه وایي؟ ډاکومنټ وایي. یو راتلونکي ورقه وي هغې ته پیج ویلی سي، یو بل نوی فایل چې را خلاصوي هغې ته ډاکومنټ. لکه موږ تاسو کتابونه چې لرو، یو لومړی کتاب، دویم کتاب، دریم کتاب. په دې ځای کې څو لیکنې دي؟ لومړی لیکنه، اول ډاکومنټ، دویم ډاکومنټ، دریم. نو یو نوی ډاکومنټ مې د کنټرول ان په واسطه واخیست. اوس راځم پیسټ سپیشل ته. په پیسټ سپیشل کې دا پیسټ کوم. لومړی خو ما سره دا ده چې مایکروسافټ آفیس ورډ ډاکومنټ ابجیکټ وایي. دې باندې وروسته خبره کوو. فارمیټډ ټکسټ ته راځم. فارمیټډ ټکسټ اوکې کوم هوبهو هلته چې څنګه و دلته هم دا شی دی، هماغه رنګ، هماغه سټایل، هماغه سایز، څه فرق پکې راغی نه. فارمیټډ معنا دا هغه لیکل هم راته راکړه، هغه فارمیټ هم راته راکړه، کوم فارمیټ دی چې ته اپلای کړی و. یعنې که ساده اصطلاح درته یم، کوم رنګ روغن دی چې ورته ورکړی و هغه هم راته راکړه همغه شکل کې، او څوک او لیکل هم راته مغه. دویم ځل لپاره بیا راځم پیسټ سپیشل ته. دا ځل ورته یم نه، فقط زما لیکل پکار دي، زما یې نور څه نه دي پکار. نو دلته اوس څه وکړو؟ انفارمیټډ ټکسټ واخله. انفارمیټډ ټکسټ وګورئ هماغه لیکل دي. صحیح شو؟ خو په ساده شکل. پوه شو؟ لکه مثلا د یو چا کور ته ورغلی، هغه کور نقشه دی ډېره خوښه، رنګ دی ورته نه دی، د دروازو سټایل ډیزاین دی ورته نه دی خوښ، هغه د شیشو سټایل دی ورته نه دی خوښ، خو نقشه دی ورته خوښه شوه. هغه د کوټو چې 6 متره کوټه، 7 متره کوټه، او دې ځای کې کوټه، او دې ځای کې تشناب. نو که چېرته په همدغه شکل د خپل ځان ته کور جوړ کړه، هم د نقشه هغه استعمال کړه، هم د هغه فارمیټ، همغه رنګ، همغه ډیزاین، نو دې ته فارمیټډ. او که نقشه هغه وه او رنګ روغن او د هر څه نور ستا خپل و، نو دې ته نو دغسې په ټکسټ کې تاسو کولی شئ فارمیټډ انفارمیټډ. بل رنګه پیسټ چې دی موږ ګورې همغه یو پیسټ دی، همغه یو کاپي مې چې اخیستې دا او دا همغه یو. پیسټ سپیشل ته راځم. پکچر وینډوز مې ته فایل باندې ښه ورته یم دا لیکل راته راکړه، سمه ده، خو دغه لیکل ما ته د ټکسټ په شکل کې مه راکړه برهانه. دغه لیکل نه ته یو تصویر جوړ کړه او هغه تصویر بیا ما ته څنګه کړه. د مثال په ډول فیسبوک کې ګرځې یو ځای کې ډېره ښایسته لیکنه او چا د حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو ویناوې شیر کړي دي، ستا ډېرې خوښې شوې. هغه په 2 رقمو ته کولی شې ځان سره خوند. یو دا چې دغه لیکل را کاپي واخلې، مسنجر کې یا بل څه کې یا بل څه کې یا میسج کې، میسج باکس کې دا ځان ته پیسټ، یا که آفیس پروګرام در سره وي ورډ کې ځان سره څنګه کې پیسټ. نو تا سره هغه لیکل سر شو. داسې دی که نه. بله طریقه دا ده چې څه؟ سکرین شاټ. سکرین شاټ د دې واخیسته، سکرین شاټ د دې واخیسته، لیکل در سره ښیي، دا نور لیکل نه دي، دا څه ده اوس؟ نو ما ته هم لیکل پکار دي خو د تصویر په معنا. نو پکچر ته ورشه، کلیک وکړو او اوکې کړه، نو دا تا ته هماغه لیکل درکړي، خو دا ټکسټ نه دی ورونه، دا به تصویر دی. ولې؟ ګورې په دې ډبل کلیک وکړئ د څه شي خصوصیات راسي. ګورې پکچر سټایل، صحیح شو، پوزیشن، پکچر بارډر، پکچر شیپ، پکچر افیکټ. نو دا ما سره تصویر دی. ګورې زه کوشش کوم دا ډاکومنټ ختموم، نو دا ډاکومنټ زه نشم ختمولی، دا نور نه سلیکټ کېږي. او که په دې ځای کې د سلیکټ کړه ډاکومنټ، په دې ځای کې د سلیکټ کړه ته به ډاکومنټ دی، او دې ځای کې نور ته نشي کولی. یا مثلا یو چا ته یو فایل ورکوي، ته نه غواړې چې هغه سره د دا وي، ایډیټ دې پکې وکړي،
ټول کاپي واخله پکچر په شکل پیسټ هغه د پیسټابل ډاکومنټ وایي هغه فقط لوستلی شي ایډیټ پکې نشي کولی ځکه پکچر کې خو ایډیټ نه کېږي او دا بېرته کنورټ کېږي نه چې ته پکچر راواخلې کنورټ کړې په ټکسټ نه کنورټ کېږي نو دا موږ سره پکچر وینډوز میټا فایل صحیح شو بل موږ سره د پکچر انهانس میټا فایل دواړه تصویران دي دا انهانس میټا فایل د هغه وینډوز میټا فایل فقط کوالټي کې فرق دی یو چې د واضح ښکاري یو لږ پیکه ښکاري بس خلاص نور ته خبره نه HTML فارمیټ او انفارمیټډ یونیکوډ باندې خبره کوي HTML فارمیټ څه ته وایي HTML وایي HTML هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج دا یو ژبه ده د څه شي لپاره استعمالېږي دغه ژبه دا د انټرنیټي صفحو د جوړولو لپاره کله چې انټرنیټي پیجونه جوړېږي ویب پیج ورته وایي ویب پیج جوړېږي نو HTML ژبې نه موږ تاسو استفاده کوو وینډوز کې فکر کوم یو مثال تاسو ته معلوم نو اوس خبره دلته دا ده چې ته انټرنیټ نه یو څه دې راواخیستل کاپي دې کړل په ورډ کې پیسټ کړې ورډ کې څنګه پیسټ کړې نو په هغې کې لینکونه دي لینک مې درته ویلی یو په دې ځای کې که نه چې دغه ځای کې مو اوس د کمپیوټر څه دی لینک دی صحیح شو لینکونه دي نو دغه لینکونو ته که ساده شکل کې کاپي کې دا لینک بیا تا سره کار نه کوي خو ستا داسې پکار دی چې په دغه انټرنیټي پیج کې چې زه څه کاپي کوم هغه لینکونه چې پکې کوم دي هغه د ما سره همداسې فعال اوسي په دې ځای کې هم کار وکړي نو په دې وخت کې ته مجبور یې چې HTML فارمیټ کې څنګه وکړې کاپي واخلې مثلا دغلته ګورې چینج فولډر اپشن فولډر همداسې فارمیټینګ ډیسک دې نه زه دا ټوله نه زه کاپي اخلم او په دې کې یو تصویر هم شته اوس چې دا کاپي مې واخیستله نو راځم دا په کوم ځای کې پیسټ کوم په دې ځای که ساده یې پیسټ کړم کنټرول وي نو دا دی داسې لینک په واسطه سره هغه لینکونه ما سره راغلی لینکونه راغلي که صحیح شو دا لینک دی کنټرول باندې کلیک وکړه ووهه یسې که هغه لینک ته اوس ورځي دا دی دا لینک را خلاص اوس انټرنیټ نشته موږ سره اوس زه ورته وایم نه دا HTML فارمیټ دا اوس چې مې کنټرول وي ووهه HTML فارمیټ کې پیسټ شو انفارمیټډ یې کړه اوکې که چېرته دی هغه لینک شته دی لینکونه څه شو ختم شو لیکل شته خو لینک به تا سره کار نه کوي خو که چېرته راغلی کوم ځای ته په سپیشل تا په سپیشل کې دې ورته وویل چې ما ته HTML فارمیټ کې پرنټ کا نو اوکې کا نو دا د HTML کې هغه لینکونه به تا سره څنګه دي فعال پوه شوې نو دا موږ سره HTML بل موږ سره څنګه پیسټ دی په سپیشل کې موږ بل ډول پیسټ لرو دا یو بله کاپي به واخلم اوس خو ما سره کاپي وه خو چونکې هغه نه مې اخیستې وی یو انټرنیټي پیج نه مې اخیستې وی یوازې دغه موضوعات راتلل د پکچر وینډوز میټا فایل دا به پکې نه راځي انفارمیټډ یونیکوډ ټیکسټ موږ وایو پښتو لیکل لیکلي اوس پښتو لیکل په فارمیټ کې غواړي که غیر د فارمیټ یې غواړي نو انفارمیټډ یونیکوډ ټیکسټ چې واخیسته یونیکوډ وایي پرته د انګلیسي ژبې الفبا نه ABC نه غیر نو ټول توري چې دي که د عربي دي که د پښتو دي چینایي دي هندي دي هره ژبه چې ده هغې ته یونیکوډ ویلی شي او د انګلیش ته لاتین ویلی شي دا لاتیني حروف دي او هغه چې دي هغه څه دي یونیکوډ اوس په پرته د انګلیش نه په یو بله ژبه دې لیکل کړي هغه غواړي چې فارمیټ کې را نه شي شیقه فارمیټ کې را نه شي خو ته چې انفارمیټډ ټیکسټ اخلې بیا هم فارمیټډ راځي انګلیسي فارمیټډ کې نه راځي پښتو راځي علت یې دا دی چې تا یونیکوډ فارمیټ نه دی انتخاب کړی انفارمیټډ یونیکوډ انتخاب کړه چې تا سره هغه پښتو چې کوم لیکل دی پښتو هغه هم په انفارمیټډ کې راسي پوه شئ نو دا موږ سره دې نه اخوا ته په سپیشل کې موږ څه لرو مایکروسافټ آفیس ورډ ډاکومنټ ابجیکټ لرو ګورې که ایکسل نه دې کاپي واخیستله نو دلته به لیکي مایکروسافټ آفیس ایکسل شیټ ابجیکټ او که د ورډ نه یو ورډ نه د کاپي اخیستې بل ورډ کې هغه کوي نو دا دی لیکي زه ایکسل کې درته یو معلومات در کوم نو مغه یو خبره ده ښه به پرې پوه شي ګورې زه دلته لیکم نیم په ایکسل کې ایکسل د څه لپاره پکارېږي ډېر وخت محاسبې لپاره دلته لیکم سالري یعنی نوم او معاش احمد دی دا څومره معاش لري دومره نور دی موږ سره دا څومره معاش لري مثلا خان دی دا دی او علي ده اوس زه دغه معاشات جمع کوم دغه عملیه په ورډ کې چې دی په اسانۍ نه ترسره کېږي په سختۍ کېږي هغه هم ډېره سخته او هغه هم بې فایدې ځکه یو وخت داسې دا د خان معاش ډېر دی نو دا کمی یو صفر د کموم نو ته په ورډ کې مجبور یې چې د عملیه د څونه د جمع ترسره کړې بېرته به بیا له سره جمع
یعنې په لنډ ډول درته ووایم چې ورډ پروګرام د جمع کولو تفریقولو څرګولو دې لپاره نه دی او اکسل څومره په اسانۍ کوي دلته ورته لیکم ټوټل صحیح شو او په دې ځای کې ورته څه لیکم په دې ځای کې ورته وایم چې داسې کار وکړو سیګما ساین باندې یو ځل کلیک وکړه بیا کلیک وکړه نو دا دی دا په خپله ماته څنګه کړم اوس دې نه یو کاپي اخلم دا هغه ته ورډ پروګرام ته وړم خو زما په کار په کوم ځای کې دي ورډ محاسبه مې په اکسل کې وکړه اوس یې ورډ پروګرام ته وړم نو اسانه خبر دی په هر ځای کې چې درته ورډ پروګرام کې په کار وي مثلا ماته په دغه ځای کې په کار په سپیشل ته راشه په سپیشل ته چې راغلی مایکروسافټ آفس اکسل ورکشیټ ابجیکټ دا واخله اوکې که همغه به تا ته درکړي څومره ښه صحیح شو سبا په دې کې ته بدلون هم راوستلی شي مثلا ته اوس چې یار د عالي معاش هم ډېر دی دا خو دومره عالي معاش نه لري نو ته دا تا سره غلط دی په دې ډبل کلیک وکړو ډبل کلیک دی چې وکړم ځای په ځای اکسل کې راخلاصېږي ځای په ځای په اکسل کې راخلاصېږي د عالي معاش دی مثلا څونه دی د 40,000 معاش نو ګورې 40,000 دی که نه اوس وګورې څونه شو 10,000 څلور او درې او درې شپږ یعنې څو شو لس او شل 10 هماغه 10,000 شو که بس دې نه بهر کلیک وکړه نو دا دی بېرته څنګه شو په همدغه طریقه د یو آفس پروګرام د ورډ نه هم ته کاپي اخیستلی شي بل ځای کې د ابجیکټ په ترو هغه پیسټ کولی بله خبر دا دی چې داسې کنټرول ډي ووهې یا داسې به وګورو ما معلومات نه کړه کنټرول سی ولې به نه راځي کاپي به راشي کنټرول سی او را به شمه دلته کنټرول وي خو دې کې دا دی راغی که نه دا اوس مونږ ته د ټیبل په شکل کې راغی خو دا ګورې دا 10,000 دي که نه دا 10,000 دا زه 3,000 کړم انټر وهم ښکته راغی مخکې 4,000 اوس دې کې دا نه کي هغه ټیبل درکوي محاسبه نه کوي اکسل ته نه ځي بېرته کوم دې ځای کې یو ساده ټیبل په شکل کې درته ارقام درکړي اوس که تا ته داسې پکار دی چې محاسبه وکړي نو دا ډیلیټ کړه راشه په سپیشل ته په سپیشل په دې ځای باندې کړي اوس مسله دلته دا ده چې دا مې پکار دي خو زما ظاهر شکل نه دی پکار چې ما ته وښیي 10,000 10,000 د یو آیکن په شکل کې به راشي نو ته به داسې کار وکړې ډسپلې از آیکن ته به ټیک مار ولګې کومه څه آیکن غواړې خپل هم چینج آیکن باندې کلیک وکړو خپل د خوښ آیکن ورته ورکولی شي مثلا زما دا آیکن خوښ شو دا آیکن ته کیپشن ته څه نوم ورکوې کیپشن ته فقط زه پرېږدم مایکروسافټ تاسو خپل د خوښې نوم ورکولی شي او دا اوکې او دا اوکې ګورې کیپشن یعنې دغه نوم صحیح شو او دغه آیکن اوس په دې ډبل کلیک وکړو هغه اکسل پاڼه به درته په دې ځای کې خلاصه شي دا څنګه شو یو لینک شو لکه کمپیوټر باندې کلیک کوو کمپیوټر راته راخلاصېږي نو دلته موږ یو لینک جوړ کړ دی هغه نو چې کله کلیک وکړو هماغه ځای راته څنګه کړي خلاص کړي دې ځای کې هایپر لینک ښیي this is hyperlink یو ابجیکټ په ترو وي یو هایپر لینک ابجیکټ په ترو هایپر لینک هغه اصلي منبع ته تاوړي کوم ځای نه چې راغلی هماغه ځای ته دې وړي او پیسه د ابجیکټ همدغه لیکل بیا درته په یو نوي ډاکومنټ کې خلاصېږي هایپر لینک سبا دې په اصلي سورس کې بدلون راوسته په دې ځای کې هم بدلېږي خو داسې ابجیکټ په ترو پیس چې په اصلي منبع کې د بدلون راوسته دلته نه بدلېږي اوس هایپر لینک باندې کوم دغه فایل زه ځان سره سیف کوم په کوم ځای کې ډیسکټاپ کې سیو مې صحیح شو اوس زه څه کوم دې نه یو کاپي اخلم کاپي داسې اخلم دغه ځای کې مثلا زه ورته لیکم چې انګلیش څه نوټ دا مې ولیک دې ځای نه یو کاپي اخلم کنټرول سی کنټرول ان په واسطه یو نوی ډاکومنټ راخلاصوم په سپیشل ته ځم په سپیشل پیسټ از هایپر لینک واخلم پیسټ از هایپر لینک مې واغوسته نو ګورئ اوس بیرته راځم همدا مې هایپر لینک کړی و که نه دا بندوم دا فایل بند مې دغه نور به بند کړم چې ستاسو خاطر جمع
یوازې دا یو ډاکومنټ ما سره پاتې صحیح شو. ګوري هغه مې د سی په نامه سیف کړو آن د انزرټ په نامه په ډیسکټاپ کې د څه شي په نامه آن د انزرټ په نامه صحیح شو. اوس دلته زه راځم هایپرلینک مې اخیستی که نه کنټرول نیسم کنټرول او په دې کلیک کوم او دا یس کوم نو مقه آن د انزرټ ټیب 1 یې راته څنګه که خلاص پوه شو. هماغه زما خبره وکړه هماغه ځای ته یې ته ویوړلې هغه اصلي فایل تا ته راخلاص کړه. خو ګورې اوس دې ته غوږ شه راغلم بیا مې اکسل پروګرام څنګه که راخلاص په اکسل کې مې یو ساده محاسبه وکړه. مثلا محاسبه داسې دی چې لنډه 2 جمع 3 دا بل جمع کړم equal to sum دا دواړه جمع کړه ځواب یې څو کېږي 15. دې نه یو کاپي اخلم دا اول سیف کوم په کوم ځای کې په ډیسکټاپ کې مې سیف کړ دې ته نوم ورکوم 111 3000 سیف کړم. دې نه مې یو کاپي واخیستله راغلم ورډ پروګرام ته صحیح شو. کنټرول ان پوسټ یو نوی ډاکومنټ په دې کې د څه شي په شکل پیسټ کومه دلته د مایکروسافټ آفیس ایکسل ورکشیټ ابجیکټ په ترو اوکې ابجیکټ په ترو راخلاص شو که نه صحیح دی. د څه شي په نامه مې سیف کړی و 111 ډبل کلیک وکړو کوم ځای کې 11 وینې ته وینې شته دی دې ځای کې شته دا فقط مغه اکسل پروګرام کې راخلاصېږي هغه اصلي منبع کې نه خلاص. دا د هایپرلینک او د څه شي ترمنځ توپیر بله خبره. اوس په دې ځای کې زه ډبل کلیک کوم دا 2 دي که نه دا 10 دی صحیح شو. اوس جواب یې څو شو 11